بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه دمخه د رسنیو قدرمنو استازو، د مدني ټولنو فعالانو، قدرمنو استادانو، ټول ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لکه څنګه چې ټول هیوادوال او ټول نړۍ آګاه ده، خبره ده، 40 کاله کېږي چې افغانستان باندې جګړه روانه ده او 40 کلونو دې ناتار او جګړې په ترڅ کې 2 میلیونه نه زیات افغانان شهیدان شوي، تر 3 میلیونه زیات معیوب او معلول شوي، 10 میلیونه خلک چې دي د هیواد په داخل او بهر کې افغانان مهاجر شوي، کړېدلي، ځورېدلي. یعنې په هر 100 کسانو کې 50 تنه افغانان چې دي هغه د جګړې له امله په مستقیم ډول او 50 نور چې دي په نامستقیم ډول زیانمن شوي دي. نو جګړې کورني عوامل و، بهرني عوامل و، هر کله چې په دې کې د روغې جوړې خبرې شوي دي یا بهرني عنصر ناغېړي کړي یا کورني عنصر تنبلي کړي ده، بالاخره جګړې دوام پیدا کړی دی او 2 ځله زموږ نظام چې و په دغو جګړو په ترڅ کې مکمل نظام له منځه لاړ. اوس بیا داسې خطرونه شته ده، ستونزې شته ده چې خدای مکړه که روغه جوړه ونه شي، تفاهم رامنځته نه شي، نو بیا دې خطر شته چې موږ له یو بل سخت بحران سره مخامخ شو. د 40 کلنې جګړې او 40 کلنې تجربې په نتیجه کې موږ ویلی شو چې دا ځل بیا د افغانان په خپل منځ کې سره کینی، د جګړې بهرنی عنصر چې دا اول هغه سره تفاهم وکړي، هغه له منځه لاړ شي. بیا د جګړې کورنی عنصر چې ده افغانان اوس تجربه لري، هغه تنظیمونه چې مخکې جګړه کوله د اوږدې جګړې په ترڅ کې یو وخت کې خپل منځ کې سره ناستي، اوس تفاهم کوي، روغه جوړه کوي، انتخابات کوي. نو که چیرې دوی د جګړې په پیل کې یا د جګړې په منځ کې سوله کړې وای، نو هغه نظامونه چې افغانستان ته ورسېدل هغه به نه رسېدل. اوس هم په دغسې مرحله کې یو چې هم جګړه روانه ده، هم خبرې اترې روانې دي. نو موږ وایو چې دا ځل به دا خبرې اترې بریالۍ شي. بېلابېلو افغانانو د طالبانو له اسلامي تحریک سره خبرې روانې کړي دي او دې له خاطره چې هغوی متمایل کړي سولې ته، او همدارنګه د افغانستان له حکومت سره او د کې بهرني عناصر هم شامل دي. سره دې چې جګړه روانه ده، د سولې خبرې اترې هم روانې دي. خو د تېرو تجربو په رڼا کې موږ هیله لرو چې دا ځل ته تر جګړې نه خبرې اترې د مخه شي. نو په همدې خاطر موږ د مسؤلو افغانانو په توګه یو شمېر سوله افغانانو د نورو افغانانو د سفرونو په تعقیب باندې قطر ته سفر وکړ. طالبانو د اسلامي تحریک د مشرتابه سره مو کتل. په دې کې زموږ د افغانانو په ډله کې انجینر صاحب نظر محمد مطمئن، ډاکټر صاحب فیض محمد ځلان، زموږ ورور شفیع اعظم، خیر الله شینواری، ولی الله شاهین، اسد الله وحیدي او محمد نبی غوثي، مولوي صاحب نیک محمد نیکمل او زه شامل وو. دا لاړ ول د طالبانو سره، طالبانو مشرتابه سره 15 ورځې خبرې اترې وکړې او د خبرو اترو په نتیجه کې هغه شی چې ستاسو په زړه کې تېرېږي، د ولس په زړه کې تېرېږي، د هغو اکثرو درد ورځ موږ په افاده کې په بېلابېلو الفاظو کې د هغوی نظرونه هم واخیستل. نو دا موږ ته نتیجه دې خبرو اترو سره نتیجه حاصله شوله چې افغانان چې دي سره دی چې په جګړه کې تجربه لري، د جرګې او مرکې خلک هم دي، که غر هر څومره لوړ دی په سر لار شته، یعنې تفاهم دپاره سرکونه شته ده. طالبانو کې هم فکري لحاظ باندې پوره تحول راغلی. نو دغه تحول نه باید د افغانستان حکومت افغان ولس استفاده وکړي. نو هلته خبرې اترې چې وشولې، د دې خبرو اترو څخه یو نچوړ، یو نتیجه راووتله. د 15 ورځنیو خبرو چې 3 ورځې ډله ییزې خبرې وي او بیا انفرادي خبرې هم وشولې، د هغوی نظرونه موږ خبر شولو. نو په همدې خاطر باندې رسنیو ته تکلیف ورکړه چې د هغه خبرو اترو هغه نچوړ تاسو دلته وړاندې شي. بیا که محترم ژورنالستان پوښتنې لري، ګورېګنې لري، هغه ته به زموږ ملګري په ګډه ځواب ورکړي. زموږ ملګري یو شمېر اوس هم چې موږ سره په سفر کې او دلته نشته، په سفر کې دي او ځینې په لاره دي، هغه به هم راشي. خو موږ د هغوی په استازۍ باندې هغه څه چې موږ لیدلي هغه تاسو ته بیانوو، پرته له کوم کټ وټه، مګر دا یادونه کوو چې موږ نه د طالبانو استازولي کولی شو، نه د حکومت استازولي کولی شو. عادي افغانان یو، نه د کوم طرف، نه د کوم جهاد په نمایندګۍ تلي یو، مګر مسؤلیت هم لره د خاموش اکثریت دغه دردونه کړاوونه چې دي دا باید هر افغان مکلفیت او وظیفه ده چې لاړ شي دواړو لور ته، هم حکومت ته هم د طالبانو تحریک سره دا خبره مطرح کړي چې د دواړو ترمنځ کوم واټن ده، فاصله ده، دا له منځه لاړه شي.
نو بیا هم یادونه کوو چې موږ دې لړۍ ته به ادامه ورکوو. د حکومت له بېلابېلو اشخاصو، مطرحو سیاسي جهادي شخصیتونو او ټولنیزو شخصیتونو د پوهنتون استادانو سره به ګورو. دې لړۍ ته به دوام ورکوو. د نورو افغانانو سره چې په دې برخه کې همکار دي هغوی سره په ګډه د سولې پروسه تعقیبوو. خدای دې وکړي چې د جګړې بهرنی عنصر اول ختم شي، بیا کورنۍ روغې جوړې ته زمینه برابره شي او بالاخره کړېدلي افغانان چې دي په 40 کلونو کې درېدلي کړېدلي دي هغه د سولې سوکالۍ خاوندان شي او بالاخره دغه بدمرغه جګړه چې ده چې هر چا په موږ تحمیل کړې هر ډول عوامل چې دي دا له منځه لاړ شي. اوس به زموږ ملګری شفیع اعظم هغه د خبرو نچوړ یا طالبانو نسبي ژمنې یا وضاحتونه چې موږ ته کړي وو چې هغه کې د ولس ځینې دردونه کیدای شي یو څه تسکین شي او موږ د عملي کېدو په هیله یو. هغه لاسمادهیز وضاحتونه چې دي هغه به شفیع اعظم صاحب تاسو ته ولولي. بیا که تاسو کومه پوښتنه ګرویږنه لرله نو بیا به ستاسو ته موږ خدمت کیو، هغه ته به ځوابونه ورکوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د استاد د خبرو په تایید باندې یو ځل بیا هم زه وایم چې نو دا هغه موارد دي چې موږ تقریبا د یوې اونۍ په جریان کې پرله پسې ډول باندې له دوی سره جدي بحثونه وکړل او بالاخره په پایله کې دا هغه مسایل دي چې دوی موږ سره پرې توافق وکړ او د دغې مسایلو اړوند دوی په ټوله معنا باندې په ټول افغانستان کې د هغې دپاره خپله ژمنتیا وښودله او دوی ویل چې موږ به هر ډول چې دې مسایلو ته ژمن پاتې کیږو. بسم الله الرحمن الرحیم. په قطر کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر له غړو سره د شویو مجالسو لنډیز او غټ ټکي د اقرب یا لړم میاشتې پر 18 نیټه یو شمېر سوله دوستو افغانانو قطر ته سفر وکړ او په دوحه کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر له غړو سره وکتل. خبرو او بحثونو 3 ورځې دوام وکړ چې لنډیز او غټ ټکي یې په لاندې ډول دي. لومړی، د اسلامي امارت د سیاسي دفتر غړو یو ځل بیا په ډاګه کړه چې اسلامي امارت له بهرنیو ځواکونو سره د لیکلي تړون تر لاسلیک وروسته توافق شویو ژمنو ته متحد دی. دوهم، له بهرنیو ځواکونو سره د تړون له لاسلیک وروسته بین الافغاني خبرې پیلیږي چې اوربند به یې د ایجنډا یوه برخه وي. دریم، په بین الافغاني مذاکراتو کې به د کابل اداره د نورو جهتونو په څیر یوه برخه وي. همدا اوس هم موږ د افغانانو د بیلابیلو قشرونو له اساسو سره د مشورې لړۍ پیل کړې او دې لړۍ ته به لا پسې دوام ورکوو. څلورم، د راتلونکي نظام ډول او څرنګوالی په افغاني جهتونو او ټولو افغانانو پورې اړه لري. هیڅ بهرني لوري ته پکې د مداخلې حق نه ورکول کیږي. پنځم، د افغانستان اسلامي امارت له بهرنیو سره خبرې بیا له صفري نقطې نه پیلوي بلکې پر همغه لیکلي متن ټینګار کوي چې وار له مخه د دواړو لورو لخوا نهایي شوي، طرفینو پرې موافقه کړې او یوازې لاسلیک یې پاتې دی. شپږم، اسلامي امارت خپل ولس ته ډاډ ورکوي چې د اسلامي امارت ځواکونه به تر خپل وروستي بریده هڅه او هان کوي چې د ملکي تلفاتو کچه 0 ته راټیټه کړي. په دې برخه کې موږ له خپل ولس څخه هم د همکارۍ هیله کوو. اووم، اسلامي امارت د نوې جوړونې او بیا رغونې ټولو هغو شرکتونو ته د کار ډاډ ورکوي چې د اسلامي او ملي اصولو په رڼا کې فعالیت کوي. اتم، اسلامي امارت د خپل حاکمیت په ساحو کې تر مخکني تفاهم وروسته تعلیمي او تحصیلي مؤسساتو ته د فعالیت ډاډ او اجازه ورکوي او همدارنګه هغو آزادو رسنیو ته چې په رښتینې معنی آزاد او ناپیلې دي د دې اجازه ورکوي چې د خلکو د ژوند پر بیلابیلو خواو له دې سیمو څخه تصویري او غږیز راپورونه برابر کړي. نهم، اسلامي امارت په خپلو زندانونو کې له ټولو زندانیانو سره د اسلامي اصولو له مخې انساني چلند کوي او له مقابل لوري څخه هم د ورته چلند غوښتنه کوي. لسم، اسلامي امارت په پای کې یو ځل بیا ټینګار کوي چې په افغانستان کې د جګړې اصلي لوری بهرني ځواکونه دي. کله چې د هغوی د وتلو تړون لاسلیک شي د جګړې درنه برخه له منځه ځي او پاتې ستونزې به د افغانانو د خپلمنځي تفاهم له لارې حل کیږي. ومن الله توفیق. شمایی که از آدرس فکرتون از آدرس مردم افغانستان رفتین و با طالبان کردین، از چی دفاع کردین در اونجا در برابر نمایندگان طالبان؟ حقوق مردم از دید شما آنچه باید از اما حقوقی که باید از او دفاع شود چی است از نظر شما؟ یکی. دوم، در مورد آزادی زندانیا در بحث چندین روزه‌ای که شما داشتین چی چیزی وجود داشت؟ آیا دلیل اصلی چی است؟ این روند متوقف شده یا نه؟
یوه خبره چې واضح کړو چې موږ دا نه وایو چې موږ د افغانستان د خلکو په نمایندګۍ تللي یو، ځکه د افغانستان د خلکو نمایندګي ډېره سخته ده، مګر موږ دا ویلي چې د افغانستان د خلکو درد ورسولی شو، ځکه چې دلته موږ منتخب خلک نه یو چې ټول ولس نمایندګي وکړو، مګر د دې ولس بچیان یو، درد هم لیدلی، انفجار، انتحار، کړاوونه هم لیدلي، دغه درد د انعکاس په خاطر موږ ورغلي یو چې هلته دغه مشکلات دي. دا تاسو چې وویلی چې کوم شی ورته افاده کړه، هلته کوم شی چې نه وغوښتل د خلکو حقوق څه شی دي؟ اول د ژوند حق ده، د خلکو د تعلیم حق ده، د تحصیل حق ده، د صحت حق ده، د رسنیو د بیان ازادي ده. دا په دې هغه کې وضاحتونو کې چې دې څخه موږ واخیستل یا ژمنې، دا تقریبا ټول افاده شوي دي، او په داسې ژبه طالبانو سره خبرې وشولې چې د ولس درد کې پوره منعکس و، ځکه چې موږ دا خبره وکړه چې عام ولس د دوو طرفینو ترمنځ راګیر دی. عام ولس تلفات ګالي، سره دې چې دواړه لوري هم تلفات ګالي، مګر ډېره درنه برخه چې د عام ولس ته بالاخره به تاسې دې جګړې د حل لاره پیدا کړي، او مخکې له دې نه چې جګړه ختمېږي، آیا د ولس نور حقوق په دې جګړه کې خوندي کېدلی شي که نه؟ مثال د تعلیم حق ده، خلک له تعلیم څخه محروم دي، ستاسو په ساحو کې یا محرومیږي. د دې لپاره تاسو څه تجویز لرئ چې خلکو ته ډاډ ورکړئ چې تعلیمي پروژې چې هغه غیر سیاسي پروژې دي، یا د صحت برخه چې د هغه غیر سیاسي ده، همدارنګه د ژوند نورې برخې چې هغه غیر سیاسي نظامي دي، هغه سره به لږ تر لږه تاسې چې هغه سولې ته تفاهم ته رسېږي، هغه نه مخکې په دې کې سهولت راوړي، اسانتیا راوړي چې د خلکو ژوند چې ده هغه مختل نه شي. نو هغه تر وروستي حده پورې چې زمونږ وسو د افغانانو په توګه یا تاسو د رسنیو د ملګرو د همکارانو په توګه هغه هم طالبانو ته ورسولي، او هغوی هم لومړي ځل دپاره په پراخه حوصله باندې 15 ورځې زمونږ خبرې واورېدلې، او داسې خبرې وې چې طالبانو ته کېدای شي تر اوسه پورې چا هغسې مخامخ خبرې نه وي کړي. نو دا زموږ مکلفیت ده چې طالبانو ته هم چې په کومه لهجه کې مې خبرې رسولي دي ولس درد، دا هم اوس مکلفیت ده چې حکومت ته مې خبرې ورسو چې په کومه برخه کې دی د بشر د حقوقو نه تخطي کې سرغړاوی کوي، دوی هم باید خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړو، او دوی چې د ولس د رایې ادعا هم لري، نو د دې مسؤلیت ته طالبانو څو چنده زیات دی. د زندانیانو باره کې به مطمئن صاحب درته خبرې وکړي، د ډېر واقف دی نظر موږ ته، نو په دې خاطر دته بل نه ورکوو چې د زندانیانو تبادلې په باره کې خبرې وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو د دې راغلو ملګرو او د رسنیو له کارکوونکو څخه مننه، تر څو دغه اواز خلکو ته ورسول شي او په ښه طریقه باندې. استاد ویلو چې موږ دغه ملګري تقریبا 9 کسان او لسم کس موږ سره حقیار صاحب و چې هغه زخمي سوی و، هغه ونه توانېدی چې راسره ولاړ شي. یوازې د دې دپاره تللي و چې هغه څه چې اورېدلي دي هغه ورسره شریک کړو، د هیڅ چا په نمایندګي باندې هیڅوک او د هیڅ چا نمایندګي هلته نه ده سوې. د نومبر پر 10 باندې داسې پلان و چې هغه بندیان چې په بګرام کې و هغه قطر ته ورسیږي. هماغه ورځ دا پروسه وځنډول شوله، او طالبانو موږ ته ویلو چې له همدې خوا نه ستونزه وه، او بیا د نومبر پر 11 باندې بندیانو ته پاسپورټونه ورکول شول، او هغوی ته هغه د بندیانو کالي ځینې ایسته شولو، هغوی ته افغاني جامې ورکول شولې. دغه پروسه هم پر 11 تاریخ باندې تکمیل شوله تر څو هغوی قطر ته ولاړ شي. په 12 تاریخ باندې قطري ایرلاین قطري الوتکه دلته ورته راغلې وه چې هغوی له باګرام نه انتقال کړي، او تاسې به هم اورېدلي افغان حکومت هم اعلان وکړي چې خلیلزاد او ډله د امریکایي استادانو د خلاصون لپاره دلته راغلي دي، او بیا چې هغوی پاکستان ته ولاړل، او بیا دغسې اوازې وي چې قطر ته خلیلزاد او د هغوی ډله ولاړله. یقیني هغوی تللي وو. په قطر کې له طالبانو سره له ډېرو بحثونو وروسته یو تړون او یو توافق ته رسېدلی وو چې دغه 3 بندیان چې په باګرام کې دي چې هغوی خوشي سي. دا چې ولې پاته سولو، د مذاکراتو په جریان کې امریکایانو پر دې باندې ټینګار کړی و چې طالبان ومني چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي. ولې طالبان ویل هغه وخت موږ له افغانانو سره خبرې کوو، او دا د افغانانو سره لړۍ د خبرو روانه ده، خو کله چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو یا هغه قرارداد له امریکا سره لاسلیک سوی، له هغه وروسته بیا موږ خپل افغانان سره کښینو. دوهمه لویه غوښتنه
د امریکایانو او یا هر چا چې وله د اوربند غوښتنه یې وله چې په هغه باندې بحثونه سوي ول بالاخره دې نتیجې ته رسېدلي چې د اوس لپاره دغه بندیان خوشي سي اوربند او د افغان حکومت سره خبرونه امریکایان تیر سوي ولو. بیا چې کله دا خلک الوتکې ته راوستل کېږي یا خلاصېږي یو داسې شرط چې په هغې باندې 3-4 ورځې د امریکایانو طالبانو ترمنځ خبرې سوې ولې امریکایان هماغه شرط وړاندې کوي او طالبان نه مني. نو سړی ویلی سي چې دا دوم ځل ده چې امریکایان د خبرو له میز څخه تیښته کوي. یو ځل هغه و چې سپتمبر 8 باندې ټرمپ هغه څه تړون چې 9 میاشتو کې سوی هغه نه یې تیښته وکړله او دا ځل هم چې د طالبانو او امریکا ترمنځ هر څه لاسلیک سوي دي دی بیا د خبرو له میز څخه یا له هغه خپلې ژمنې څخه تیښته وکړله. مننه ډیوان ناظرین شمشاد څخه لکه څنګه چې یون صاحب تاسې د تګ په کله چې هلته لاړئ فیسبوک پاڼې کې مو هم لیکلي وو چې د طالبانو څخه د لیدنې وروسته به موږ حکومت استازو سره غږیږو او له هغوی سره به خبرې کوو. په جګړه کې حکومت هم دخیل دی او تلفات ورکوي. تاسې به هغه واضح پیغامونه چې د طالبانو لخوا حکومت ته راوړي سوي وي هغو باندې نظر واچوئ او د دې سره د هغه هوکړلیک چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ نهایي شوی و په هغه کې د ښځو برخې ته همدا لیکل شوي چې هغوی ته به د اسلامي چوکاټ کې حقوق ورکول کېږي اما توضیحات نه وو ورکړل شوي. په دې وخت کې که لږ وضاحت راته واچوئ چې اوس هم د ښځو په ونډه په حکومت کې او یا په کاري برخه کې خبرې شوي او که نه. مننه. موږ خو د طالبانو له روحیې څخه چې څو ورځې مذاکراتو کې ورسره تېر کړل دا و چې د افغانستان معضله چې ده په جنګ نه حلېږي. طالبان د جنګ دپاره بشري قوه ډېره زیاته لري، عقیدوي بیز لري او د جنګ دپاره وسایل لري او اوس سیمه ییزې انډیوالۍ هم شروع کړي دي، نورو هیوادونو سره هم تماسونه لري. نو دا موږ ته واضح رسي د جنګ لارې د افغانستان بحران نه حلېږي. نو یوازینۍ حل لاره دا پاتې ده چې حکومت ته دا پیغام ورسوي چې د سولې لارې پرمختګ وکړي. ځکه هر څومره که جګړه وشي اخره کې هم بیا د مذاکراتو میز ته کیني. امریکایانو 15-18 کاله جګړه وکړه، بالاخره طالبان سره مذاکرات ته کېناستل. نو بهرنیان چې طالبان سره مذاکرات ته کینی او افغان حکومت هم باید ورسره کینی. دا شرطونه چې دي دواړه اوس فاصله ډېره زیاته ده د طالبانو او د حکومت ترمنځ. زمونږ د افغانانو بېطرفه افغانانو او روشنفکره افغانانو وظیفه ده چې دا فاصله په هر میتود چې دا راکمه کړو چې بالاخره سولې ته سره نږدې شي. د طالبانو شرط دا و چې خارجیانو سره مذاکرات وشي، تړون لاسلیک شي، بیا ذات البیني یا افغاني مذاکرات شروع کیږي. موږ دا ویره د ولس څرګنده کړه ورسره چې داسې نه شي لکه د روسانو د وتلو نه وروسته چې روسان ووتل بیا هم د ډاکټر نجیب د حکومت سره د مجاهدینو خبرې تفاهم ته ونه رسېدلې، بیرته نظام وشړېده. یا داسې تضمین شته ده چې نظام جوړ پاتې شي مګر افراد پکې تغییر وکړي، حکومت جوړ پاتې شي افراد پکې تغییر. دلته د افرادو سره چا علاقه نشته، دلته زموږ د خلکو برخلیک چې د هغه حکومت او نظام پر اړه لري. نو دی یو ماده چې دلته ده چې دی په دا خبره وکړه چې اسلامي امارت دا چې د آینده نظام ډول چې ده او د راتلونکي نظام ډول او څرنګوالی په افغاني جهاتونو او ټولو افغانانو پورې اړه لري، هېڅ بهرني لوري ته پکې د مداخلې حق نه ورکول کېږي. دی دا خبره موږ ته واضح کړه چې یو پخوانۍ تېروتنې چې سوي دي چې هر چا دلته د قدرت انحصار غوښته هغه بیا نتیجه نه ورکوي. یو پخه تجربه موږ ته ترلاسه شوې او د دې تجربې په رڼا کې موږ حاضر یو چې ټول افغاني لوري حتی ولې چې یو کوچنی افغاني لوری سیاسي جهاد چې مذاکراتو نه شاته ووځي بیا هم دا مذاکرې ځکه نتیجه نه ورکوي چې موږ سره 95% خاوره وه مګر یو جهاد پاتې هغه نه په جګړه کې هغه دې سبب شو چې د بل بحران رامنځته کړي. اوس هم شعار شو که افغانستان کې حاکمیت کوي د انحصار مفکوره به له ذهنه وباسي. نو موږ د عام ولس ویره ښکاره کړه چې عام ولس خو دا غواړي چې نظام نه بې برخې نه شي. نو دې له خاطره چې بیا نظامونه شړېږي باید تاسې د افغان حکومت سره مذاکرې وکړئ. دې فقط شرط دا و چې کله بهرنیانو سره تړون امضا شي متصله په 15 ورځو کې موږ افغان حکومت یو برخې په توګه نه دا چې د ټول ولس د نماینده په توګه ځکه چې د ټول ولس نمایندګي دی نشي کولی. نو موږ د افغان ولس هم په افغان حکومت هم په مذاکراتو کې شاملي مګر د افغان ولس بېلابېلو سیاسي ډلو استازي هم شاملي چې یو پراخ تفاهم رامنځته شي چې بیا هغه بحران چې دا چې د نظام شړونه ده هغه بیرته رامنځته نه شي. نو زموږ هم اوس حکومتي چارواکو سره همسې پلان دا ده چې ګورو چې دوی په خپل میتود کې تغییر راولي، یعنې د جرګې دپاره جرګمار وټاکي، د جګړې دپاره جګړهمار وټاکي. په 15 کلونو کې د یو سولې شورا په راس کې څوک هغه جرګمار نه و، هغه د جګړې یو لوری و.
نو که دوی غواړي چې طالبانو سره تفاهم وکړي یا ته نورو افغاني لورو سره د جرګې مرکې خلک مخې ته کړي، اول د بېطرفه خلک مخې ته کړي، طالبانو څخه بیا موږ هیله کوو چې دا منځګړي خلک چې دي چې واقعا منځګړي دي دا رامنځته شي چې دا د جګړې د دواړو لورو تقاضا راټیټه کړي چې بالاخره د ټولو هغه اصلي هدف دا دی چې نظام ونشړي. نو اوس موږ هغه واقعیتونه چې طالبان ته ویلي دي په کومه لهجه چې ویلي دي د ولس د دردونو انعکاس همدغه د حکومت ته وایو چې موږ طالبانو سره دا خبره وکړه چې ډېره زیاته فاصله د تاسې او د متمدن ژوند او د نړۍ ترمنځ تفاهم او د حکومت سره هم دا خبره ده چې د هوایي دهلیزونو نه راښکته چې ځمکني واقعیتونو ته چې دا دواړه سره نږدې شي. نو دغه فاصله چې اوس ده دا نه یوازې زموږ د ټولو افغانانو وظیفه ده چې موږ تاسو مظلوم واقع شوي واره موږ تاسو ضایعات تلفات ګورو. نو هیله هم دا ده چې له حکومت څخه نه دا چې د کوم لوري په نمایندګۍ بلکې د عادي افغانانو په توګه زړه په دې وطن باندې درد کوي او واقعیتونه ورته وایو. نو هیله ده چې حکومت بېلابېلو اشخاصو سره او سیاسي ډلو سره وګورو، د دې تقاضا هم لږ راکمه کړي، بیا لاړ شو موږ تاسې د طالبانو یوه ژمنه دا وکړه چې نورو بېطرفه افغانانو سره وګورو، حتی هغه افغانانو سره چې زموږ د فکر مخالف دي چې هغوی زموږ نظر وي، ځکه زموږ تصویر کابل کې بل ډول ده او د کابل تصویر موږ ته بل ډول ده. نو څومره چې دا نظرونه تبادله کېږي دا فاصلې چې دا کمیږي. نو هر افغان څخه زموږ هیله ده چې په دغې فاصلې په کمولو کې خپل رول ادا کړي. ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. دا دوهمه مسله د ښځو د حقوقو موضوع وله. د ښځو د حقوقو خصوصا د تعلیم د برخې، د ښځو د کار مسایل او ځینې نورې ازادیانې چې د طالبانو د حکومت په وخت کې له ډېرو سختو چیلنجونو ننګونو سره مخ ولې په ډېر جدي ډول باندې به دا مسله ورسره مطرح کړله. لومړی خو دوی په ډېر صراحت سره وویل چې هغه پخوانی موقف چې د موږ و په کال 1966 کې چې دوی کله حکومت و هغه وایي اوس موږ ته په خپله باندې هم د منلو نه ده. وبخښئ 1996 موږ ته هم وایي اوس د منلو نه ده، ځکه دلیل وړاندې کړ چې هغه شرایط جنګي ول، شرایط انقلابي ول، حتی موږ نور افغانانو ته په حکومت کې ځای نه سوی ورکوله ځکه چې د اعتماد فضا نه وله او ځینې نور مسایل. اوس یې په ډېر صراحت سره وویل چې اکثر په رسنیو کې هم دی وایي چې د اسلامي رڼا په چوکاټ کې، خو یوه مسله دا ده چې اکثره خلک موږ دا مسله ورسره مطرح کړله چې دلته خلک وایي چې دا خو قرائت طالباني ده، ځکه چې دغه د اسلامي اصولو خبره تاسې کوئ دې نه تاسو خپل برداشت لرئ. دوی دې په اړه باندې ویلي چې موږ دې ته هم حاضر یو چې موږ وایي نه قرآن موږ سره منحصر په المارۍ کې قلف ده، نه احادیث موږ سره په المارۍ کې قلف دي، دا هغه څه دي چې په حکومت سره هم شته ده، له عام افغانانو سره هم شته، له موږ سره هم شته. کله چې موږ بین الافغاني مذاکراتو ته ځو دا مسایل مطرح کیږي، موږ حاضر یو چې له ټولو علماو سره غیر له هغې چې هغه طالبان دي دا مسله ورسره مطرح کړو، بیا د اسلام په رڼا کې د افغاني چوکاټو په رڼا کې ټوله په ګډه باندې هغې توافق ته ورسېږو، د همغې په رڼا کې به ښځو ته تعلیم حق ورکړو، ښځو ته به د کار حق ورکړو، دغسې نورې ازادۍ چې دلته موجودې دي په ټولنه کې هغې ته په ټوله معنا باندې موږ ژمن یو. من نادر اشکان هستم از تلویزیون آرزو. گفتین در روز اخیری که طیاره از قطر آمده بود به بگرام باید زندانیای رها شده طالبان را انتقال میدادن به بگرام. در اینجا امریکا یک خاصی را مطرح میکنه که پیش از او باید 3-4 روز باید روی از او بحث میشد. این خاص چی بوده؟ موږ ته طالبانو نه دی ویلي چې امریکا نه هم حکومت نه بل چا چې امریکایانو یا حکومت کوم پیشنهاد په اخره ورځ وکړي، ولې کوم توضیحات چې ما وکړل که هغه کې سړی عمیق ولاړ سي حتما کیدای سي په هغوی کې یو غوښتنه وي چې حکومت امریکا به کړي. زما په لومړنۍ توضیح کې چې لږ سړی ډېر فکر وکړي ممکن سړی پوه سي چې کومه غوښتنه به وي. زما پوښتنه دا ده چې د طالبانو له راتګ سره د خلکو ویره دا ده که چېرته طالبان راسي نو او واک ته ورسیږي دوی به بیا اسلامي امارات رامنځته کړي او دغه اتلس کلنې لاسته راوړنې به له پامه وغورځول شي. په دې اړه د طالبانو ډاډ څه و؟ مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. اتلس کلنې لاسته راوړنې کومې چې مثبت لاسته راوړنې دي هغه به هیڅ د نظر نه غورځول کېږي، ولې په دې کې ځینې شیان دغسې دي چې هغه یو څه ترمیم ته ضرورت لري، یو چوکاټ ته ضرورت لري، د هغې چوکاټ په داخل کې به هغې ته جدي توجه کېږي.
دا چې طالبان بیرته افغانستان ته راځي په څه شکل باندې به راځي او د نظام ډول به څه وي دا هغه څه دي چې په هغې باندې به ټول افغانان سره جرګه کېږي او د هغې جرګې په نتیجه کې چې افغانانو په هر څه باندې توافق وکړه هغه به د افغانستان د آینده نظام اوسي بناء مخکې نه که ځینې خلک وایي چې اسلامي امارات به دلته راځي او سل په سلو کې به اسلامي امارات وي او د 90مې لسیزې تجربې به بیرته په افغانستان کې تکراریږي او طالبان به په هماغه کرکټر باندې چې هغې وخت کې درلود د هماغه کرکټر مطابق به د خلکو سره برخورد تعامل کوي دا د واقعیت نه لرې خبره ده د 18 کالو په جریان کې یا د 25 کالو یا د دې نه هم د زیاتو کالو په جریان کې طالبان هم په داخلي او هم په بین‌المللي ډګرو کې ولوبېدل د هغې په افکارو کې د هغې په ذهنیت کې د هغې په طرز تفکیر کې مکمل تغییرات راغلي دي او داسې تغییرات چې هغه د افغاني جامعې د دریو اساسي شیانو سره هیڅ نوع ټکر نه لري بلکې د هغې د پایدارۍ دپاره به ممید کیږي اول اسلام د افغانستان یو دین دی چې د هغې نه هیڅ نوع سرغړونه او سرپیچي دا د یو مسلمان دپاره لازمه نه ده دویم ملي او د ولس عنعنات هغې ته به درناوی کیږي هیڅ دغسې کلتور او دود چې هغه زموږ د جامعې سره په تضاد کې دی او اصلا ګټه نه لري د هغې ترویج دلته د هغې به مخنیوی کیږي او د خپل دود او کلتور د پراخوالي دپاره به کار کیږي او درېیمه قدم دا چې د ولس غوښتنه څه ده آیا موږ ولس واقعا هغه څه غواړي چې په موږ باندې تحمیلیږي آیا په واقعیت سره هغه ډرامې او هغه ځینې جریانونه چې موږ تاسې په تلویزیونو کې په لیدلو باندې مجبوره وو آیا رښتیا هم د موږ د ولسونو غوښتنه همدا ده ضرورتونه یې همدا دي اصلا قصه دا ده چې د ولس چې کوم ضرورتونه دي او کوم دود او کلتور لري د هغې په تطابق سره به د افغانستان دپاره استراتیژي وضع کیږي او د هغې استراتیژي په اساس باندې به موږ مخکې ځو د نظام په اړه باندې نظام اوس هم په موږ باندې تپل شوی دی او که اسلامي امارات راځي دا به طالبانو خوا په موږ باندې تپل کیږي بناء هغه نظام چې په هغې کې ټول افغانان ټول د افغانستان ټول فکري اطیاف او د افغانستان ټول قشرونه په هغې کې خپل ځان وویني او د ټول دپاره د منلو وړ وي هغه نظام به د افغانستان آینده نظام وي نه هغه نظام چې موږ باندې تپل شوی او یا هم په آینده کې څوک د تپلو تکل لري مننه زه فرید سعادت یم کابل نیوز نامطلب صدق یو دا چې واضح مو ونه ویل چې دا درول شوي مذاکرات تړاو طالبان خو شته چې بیا پیل شي دواړو نور موارد باندې بحث کړی او که نه موافقې ته رسېدلي او که نه بله دا د بیجینګ ناستې په تړاو طالبان په کومه کچه باندې هلته ګډون کوي او د غونډې تړاو ټول کې دوی دی کاشکې دغه وروستۍ معامله یا وروستۍ پیشرفت سوی وای چې د بندیانو تبادله یا د بندیانو خلاصون ده دا یو ډول د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیل کېدو لپاره یو داسې څه و چې امریکایان به هم هڅول سوي وو طالبان هم ولې بیا هم په دې کې ستونزې پیدا سولې موږ تمه لرو چې دغسې حرکتونه یا دغسې پرمختګونه وسي طالبان په دې فکر و چې زموږ لخوا کله هم د خبرو ځنډ یا د خبرو درول نه دي سوي دا په امریکا پورې اړه لري چې څه وخت یې بیرته پیل کوي ولې خو باید له هغه ځای نه پیل سي تر کومه ځای چې رسېدلی دي او د بیجینګ ناسته طالبانو خپل کسان ورته ټاکلي دي زموږ سفر هم په همدې وخت کې داسې یو توقع وه چې په بیجینګ کې ناسته وسي او بیا چون زموږ سفر پکې وسو تر اوسه هم هغه ناسته ځنډول سوې ولې زما معلومات دا دی چې طالبان عملته د چین له استازو ډیپلوماټانو سره تماس کې دي او په هغې ناستې کې به ګډون کوي چنان که شما یاد کردین طالبان علاقه‌مندی دارن به گفتگوهای صلح و ظاهرا امریکا حکومت افغانستان حتی پاکستان هم علاقه‌مندی خود نشان میدن از دید شما کدام طرف‌ها مورد این گفتگوهای صلح هست در افغانستان و موضوع دیگر در مورد تبادله زندانیان است که حکومت افغانستان میگه که طالبان مانع تبادله شده و گزارش هم نشر شده که این زندانیان زنده نیست و این تبادله فسخ شده
د یو برخه چې کوم طرف مذاکراتو نه وځي علاقه نه لري دې ته به زه لنډه رڼا واچوم په دې باندې او د ایرانیانو مسله چې د مطمئن سره بیا پې خبرې وکړي. نو هلته چې موږ سره خبرې وکړې دوی ویلې چې د 0 کلونو بعد په افغانانو باندې دا یو تور دی، د 0 کلونو په نتیجه کې چې دوی په توره ګټي په سیاست یې بولي. دا یو عامه مقوله ده. دا ځلته موږ افغانانو ته داسې دی نقل قول دی، بیا قضاوت تاسو خپل کوئ. موږ د افغانانو ته داسې یو تاریخ پرېښوده چې موږ په د مذاکراتو په میز باندې دا سیاست ګټلی دی، ځکه چې نړۍ یو داسې زبرځواک سره چې هغوی دومره اوږدې مذاکرې چا سره نه دي کړي. 900 مخه یې دې مذاکرو متن چې دا شوي په 10 میاشتو کې، او دوی بېلابېلو حقوق پوهان مطرح کسان دي چې و سیاست پوهان حقوق پوهان نظامیان دا په دې مذاکراتو کې شامل وو. او موږ ورته وویل چې ګوره ستاسو چې د چا په نمایندګۍ راغلي یاستئ ګوره چې بیا خو په شا کېږئ نه، هغه متن چې تیار شوی ده هغه هم دې خلکو باندې نهایي شوی، فاینل شوی، امضا شوی. مګر دوی ولې موږ په خپل مشرتابه اعتبار لرو چې موږ ته صلاحیت راکړی او زموږ خبره خپل مشر ته چې ورسوئ، مګر تاسو هم باید خپل مشر ته دا خبره ورسوئ، ځکه چې موږ ته دا خبره تاسو بې اعتباره غوندې ښکاره کېږي. مګر دوی ولې چې موږ مطمئن یو، بیا څه نورې خبرې وایي ضرورت نشته چې هغه ته تفصیل ته لاړ شو. خو خبره دې کې ده چې وایي دوی د نړۍ د یو ستر طاقت په توګه له مذاکراتو نه دی ووتلی. دوی مشر ټیټ وکړو چې موږ مذاکرات نور نه کوو، سره چې فاینل شوي مذاکرات امضا شوي، هغه متن امضا شوی، ابتدایي متن یې فقط مشرانو امضا ته پاتې. خو که په دې وخت کې طالبان احیانا دې مذاکراتو نه وتلي وای، زموږ دین موږ ته اجازه نه راکوي چې تعهد مات کړو، زموږ شریعت موږ ته اجازه نه راکوي چې تعهد مات کړو، زموږ افغاني دود موږ ته اجازه نه راکوي چې تعهد مات کړو. مګر دوی د نړۍ د یو غټ طاقت په توګه نه یوازې دې مذاکراتو نه وتلي دي، نړۍ کې نورو مذاکراتو نه منځ نه وتلي دي. ایران سره یې توافق کړی، نورو هېوادونو سره یې کړی، بیا هغه یې منځ کې پرېښي. خو دوی زورور دي، دې نه څوک پوښتنه نه کوي. میډیا ورسره ده، طاقت ورسره ده، دنیا ورسره ده. مګر موږ مظلوم یو یا غریب یو یا وس نه لرو، نه میډیا لرو، نه رسنۍ لرو چې ملامتي په چا واچو. خو که احیانا دا طالبان دې تعهداتو نه وتلي وای چې نه منو، نو بیا به نړۍ په مطبوعاتو کې زموږ تصویر څه ډول؟ یعنی دا اوس هم وایي چې موږ خو یو طرفی موږ خو تعهداتو لکه مطمئن صاحب ته اشاره وکړه، موږ هغه باید مذاکرات به بېرته دې لخوا شروع شي چې دا مقدماتي برخې چې یادونه وشوله. خو شرط زموږ دا دی چې مذاکرات بېرته له صفري نقطې نه شروع کړو. 10 میاشتې چې په کومو اشیانو باندې توافق کړی هغه باندې قطعا بیا بحث نه کوو، هغه نه وروسته انکشاف چې ده هغه باندې به بحث کوو. نو ځکه دا 10 میاشتې چې زموږ وخت ضایع شوی د افغانانو یا د خارجیانو، دا وخت موږ بیا نه ضایع کوو. نو موږ او دا ځلته موږ تعهد اخلو چې ته موږ سره توافق ته رسېږي، باید امضا قایم باید لاسلیک کړي، بیا نور د وخت د ضایع سبب نه شي. یعنی دغه دا چې دې نه وروسته څه کېږي هغه بله مسله ده. خو تر دې نه مخکې چې څه شوي د دې پورې ډېر غټ مسؤلیت چې ده هغه د امریکایانو په غاړه ده، ځکه چې هغوی د تعهداتو څخه وتلي. بیا چې دا تعهدات څنګه عملي کېدل نه عملي کېدل، چا ته نه سرغړاوی کوه، هغه به وخت کې معلومېدل. خو اوس تعهداتو نه یو اړخیز ډول باندې هغوی وتلي. کومه خبره چې ما خو تر اوسه نه ده اورېدلې چې څوک مړه سوي دي دواړو طرفو ته زندانانو کې. امریکایي استادان هم ژوندي دي او دا 3 کسان خو معلومه شوه چې دا هم ژوندي دي. او که چېرته واقعیت یا فرضیه داسې ونیسو چې د مرګ خبره، نو بیا امریکایانو به ولې مذاکرات د دې په سر طالبانو سره کول، ولې به تړون کاوه، او بیا په دې ټول جریان کې دی نه خبرېدلو، ځکه چې تړون کوي حتما به طالبانو یو ثبوت ورته پیش کړی وي چې دا د ژوندي دی، او په اخره ورځ چې الوتکه پرواز کوي بیا به دی خبرېدل. دا منطقي نه ده. او فکر نه کوم چې طالبانو به دغسې یو چل کاوه، ځکه دلته خو ډاکټر صاحب اشرف غني ویل چې 11,000 نور طالب زندانیان دي. که طالب داسې یو کار وکړي خو د دې 11,000 کسانو په سرنوشت باندې منفي تاثیرات کوي. هو یو شی شته چې موږ داسې اورېدلي رسنیو څخه چې امریکایي استادانو صحت ښه نه ده. دا که اوس ډېر ماتل کېږي، یو ځل 2 کاله مخکې هر څه خلاصوي ولو چې دا تبادله صورت ونیسي 2 کاله مخکې، او طالبانو آمادګي نیولې وله چې دا تبادله وسي، امریکایان په شا سولو. دا 2 کاله که هغوی له کومې ستونزې یا صحي، دا د امریکا مسؤلیت ده. بله مهمه خبره پکې دا ځل دا وه، موږ ته چې طالبانو ویلو یونسف دا ټول ملګري ناسو، هغوی ویل چې زموږ اصرار په دې و چې دغه د بندیانو خلاصون په داخل د افغانستان کې وسي. همداسې به ولې امریکایي جهت ویلو چې نه داخل کې امریکایي استادان داخل کې کېدای شي وسپارل شي که چېرته دا وکېږي.
خو دوی په دې ټینګار و چې دغه طالب زندانیان قطر ته واستول سي یا طالبانو په دې ټینګار کوو چې دا په داخل کې وسي. که بیا هم صحي ستونزه امریکایي استادانو ته پیښیږي، زه فکر کوم امریکایان باید په دې باندې فکر وکړي او دغه تبادله د دې لپاره هم ښه ده، یا تبادله یا خلاصون، یا د ښه نیت له امله یا هر ډول چې دوی نوم ورکوي، تر څو دغه د مذاکراتو د بیا پیل کېدو لپاره یو دروازه خلاصه شي. بسم الله الرحمن الرحیم. رقیب سائل یم، یوه لنډه پوښتنه لرم. ټول بحث وشو خو تر اوسه پوه نه شولو. تاسې نسبي په رسنیو کې د ستاسو ډلې چې په دې کې سفر کړی د طالبانو له نظریاتو دفاع کوئ، آیا دغه دوی ته سفر مو چې کړی خپلو مصارفو کې یاست او که دوی په بلنه؟ یک سوال دیگر هم بگیریم. بعد از اینکه از قطر آمدین شما با رهبری حکومت حتما دیدار داشتین، حکومت در مورد نظریات و پیشنهادات طالبان چی گفت؟ دې کې کېدای شي ځینې دوستان د حکومت څخه ناراضه او طالبانو سره خواخوږي ولري، خو دا خواخوږي په دې معنی ده چې موږ واقعیت نه ده ویلی. موږ خو د دواړو ترمنځ شخصا نور دوستانو پوره نمایندګي نشم کولی. زه خو شخصا د طالبانو د حکومت ترمنځ یو څومره انتقادونه چې مې طالبانو د حاکمیت په وخت کې کړي او اوس مې ورته ویلي دي او څومره چې په دې حکومت باندې کړي دي هغه کېدای شي زموږ دوستانو ته معلوم او غوښتل هم چې واقعا د یو ملګرتوب رول ادا کړو. نو طالبانو په لومړي پړاو کې داسې خلک نسو غوښتلی چې راسه هغوی سره جګړه پیل کړې وای، لږ د تفاهم لپاره ورو ورو زمینه برابره شوې وه. نو د سفر باره کې یو ملګری دی په جرمني کې اوسېږي، محمد نبي غوثي، هغه موږ ته ویلي چې ستاسې سفر امکانات موږ برابرو او هغه طالبانو سره په تماس کې او مګر دا د ټکټ د تیارۍ چې دا تګ او راتګ دا د هر چا خپل دی. نو که دا تاسې کولی شئ نو موږ ورځو. نو موږ ورغلو په همدغه میتود باندې هلته داسې هوټل نیول شوی دی، طالبانو سره په تفاهم کې دا ده ورکړي، طالبانو ورکړي. موږ په دې موضوع کې هېڅ بحث ونه کړو. هغه د یو د سولې جرمني پیس کونسل په نامه یو جرمني کې یو خیریه بنسټ غوندې لري یا شورا غوندې لري، د سولې لپاره کار کوي. نو دا چې طالبانو ورکړي که هغه ورکړي دا د دوی ترمنځ خبره ده، خو د تیارې ټکټ تګ او راتګ چې و هغه د هر چا خپل کار و چې وایي زه دا مصارف په خپله غاړم. نو دغسې دا وضاحت و. داسې طالبان سره څوک خواخوږي لري که نه لري اما رسنیو کې به ځینې ته معلوم شي، مګر موږ خو له دولت سره ډېره خواخوږي کړې وه. په تېرو ټاکنو کې یعنې د افراط تر حده موږ ډاکټر صاحب اشرف غني ته کمپاین وکړو، یاره موږ باندې کوم پد پرېښود چې اوس که طالبانو سره ډېره خواخوږي وکړو هغوی موږ باندې پد پرېږدي. نه، موږ واقعیت د ټولنې دا دی چې واقعیت ورته وایو. موږ وایو چې دا وایي دا لیست کې د هغه تحت الارض ده. اوس د ما ورسره ټوکه کول، تاسو سره نه ټوکئ. مولوي صاحب ته مې ویلي، مشر مولوي صاحب ته، مولوي صاحب جلاوړ ډېر نرم حلیم سړی دی. مولوي صاحب راځه چې یو کار به وکړو چې موږ ته خو ډېر غټ مسؤلیت را په غاړه شوی دی، دې دنیا او دې دنیا پخلا کول دي. تاسې په هغې دنیا کې هستئ، د جنت او د دوزخ خبرې دي، او دې دنیا کې هېڅ او دا دلته چې دا کوم حکومت دا خلا کې ده هوایي دهلیزونه دي بس بایومټریک ده او غیر بایومټریک ده، دا شیان نو داسې ده چې دغه دواړو ترمنځ پخلاینه چې دا یو غټ تاریخي مسؤلیت ده. موږ پرېږدئ خیر ده که زموږ خبرې لږ ترخې خوږې لږ ګزاره موږ سره وکړئ. یعنې وایي د کور ودانې زموږ خبرې تر هغه چې زموږ خبرې نه وي خلاص شوې هغه خبرې دوی واورېدلې. اوس د حکومت خبره چې د نور ملګري به پرې بحث وکړي. موږ د حکومت د ځینو غړو سره شخصا زه په تماس کې یم، ورته مې ویلي چې موږ ډلهییز غواړی هم حاضر یو، انفرادي غواړی هم حاضر یو. د طالبانو تصویر تاسو ته موږ درکوو چې تاسو طالبان په زور نشئ ماتولی. یوازینۍ لاره دا ده چې طالبان د خبرو میز ته کښېني، خبرو میز ته طالبان کښېني چې د حکومت پکې ډېره ګټه نظر طالبانو ته. نو هغه تماس کیو په کومه لهجه چې واقعیتونه طالبان ته ورسولي په مغه لهجه حکومت ته رسو. دواړو نه خو دلته ډېر هغه نه کوو، سازش نه کوو، ځکه چې یو ډله خلک باید داسې لږ لږ په دې ملت کې چې لږ واقعیتونه ووایي. خواخوږي به د ځینو دوستانو که طالبان سره وي هغوی خپل دلایل ورکړي، معنا نه ده چې خواخوږي ولله طالبانو په ټولو اعمالو کې ورسره شریک دي. نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره زیاته مننه تر هر څه وړاندې د قدرمن استاد په اجازه، د مشرانو په اجازه تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. بښنه هم غواړم زه لږ ناوخته راورسېدم د ډېرو موضوعاتو نه چې استاد دوی او نورو ملګرو شریک کړي دي، نو هغې کې زه نه وم، یعنې راته معلومات نشته چې څه به شریک کړي او څه به پاتې. خو هغه څه چې ضرور دي او زه غواړم چې بحث پرې وکړم هغه دا دی چې موږ په تېرو دغه د سولې زموږ د سولې هلې ځلې چې دي، د سولې مبارزه چې ده، د سولې غوښتنه چې ده، د سولې داعیه چې ده، دا له 2008 کال نه چې کله په افغانستان کې جګړې یو ځل بیا شدت واخیسته،
نو موږ د سولې اړوند فعالیتونه شروع کړل. هغه وخت کې چا په کابل کې د طالب نوم نه اخیستلی، هغه وخت کې چا په کابل کې د حکمتیار صاحب نوم نه اخیستلی چې موږ ویل چې طالب سره باید خبره وشي. طالب د دې وطن بچی ده، د دې وطن مشر ده، د دې وطن متنفس ده، په دې وطن کې حکومت کړی، په دې وطن کې محبوبیت لري، خلک لري، ملت لري، استازي لري، پلویان لري. نو باید له طالبانو سره د خبرو له لارې دغه معضله حل شي. که چېرته په جګړه باندې فشار کېږي، هغه وخت کې د اوباما د حکومت دوره وه، هغه وخت کې موږ دا خبره کوله چې که چېرته په جګړه باندې فشار کېږي دا به ډېرې بدې پایلې ولري او امریکا به اخرا دې نتیجې ته رسېږي چې دا مسله یو سیاسي حل باید ورته پیدا شي. خو دا چې اوس دوی دا زور کوي نو سهوه کوي. له هماغه وخته نه موږ دا مسایل مطرح کول، له هماغه وخته موږ دا کوښښ کول. په دغه لاره کې، په دغه دایره کې، په دغه منډو ترلو کې، په دغه زحمتونو کې موږ ته ډېر تهدیدونه، ډېر مشکلات موږ ته مواجه شوي دي. د همدې حکومت د طرف نه موږ ته مشکلات مواجه شوي دي، موږ ته تهدیدونه شوي دي، د موږ ملګري بندیان شوي دي، د موږ ملګري ویشتل شوي دي مرموز شکل باندې، د قتل هڅه یې شوې ده. دا ټول په موږ باندې تېر شوي دي، خو موږ د خپل کوښښ نه دی پرېښی، موږ د خپله هڅه نه ده پرېښې، ځکه موږ په دې باندې پوهېدو چې سوله د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، جګړه د حل لار نه ده او د جګړې له لارې یو طرف دغه کېدلی نه شي. اوس هم چې تاسې دا پوښتنه مطرح کړله، اوس هم موږ په ډاکټر صاحب غني باندې غږ کوو، راسه په قرآن را سره لاس کېږده، راسه په قرآن را سره لاس کېږده. موږ تللي یو د طالبانو استازو ته هم دا خبره کړې ده، پیغام هم درته راوړی دی چې ته سوله غواړې که نه غواړې، ته صلاحیت د جنګ د بندېدو لرې که نه لرې. تا چې سوله غوښتی، ځینې خبرې تیزې دي، باید چې وشي. ځکه دا سوله داسې یوه مسله ده، جنګ داسې یوه مسله ده چې زموږ ژوند ورسره نغښتی دی، زموږ د مملکت آینده ورسره نغښتی ده. روزانه موږ د امنیتي ځواکونو 200 ځوانانو ملګرو مشرانو 200 ځوانان موږ له لاسه ورکوو، 200 ځوانان هره ورځ. څوک آیا دا څوک درکولی شي؟ د دې اندازه چاته لګېدلی شي؟ دغسې د طالبانو له طرف نه، دغسې د ملکیانو له طرف نه. یعنې شاوخوا که موږ په اوسط شکل باندې ووایو 500 انسانان دلته د ورځې د جګړې له لاسه ژوند له لاسه ورکوي. دلته ترخې خبرې باید وزغمل شي. موږ طالبانو ته هم ترخې خبرې کړي دي، موږ هغوی ته ویلي دي د ملکي تلفاتو اړوند، موږ د تعلیم د عملمنفیه پروژو اړوند هغوی سره هم ډېر جدي بحثونه کړي او حکومت سره هم کوو، حکومت ته هم وایو، ځکه چې دې سره د موږ د ژوند مسله زموږ سرنوشت ورسره نغښتی ده. نو که چېرته سوله غواړې، که چېرته تا سوله غوښتی، تا د خپل واک تا له طالبانو سره څه وعده کړې وه په دوبۍ کې؟ دغه اشرف غني د دې حکومت مشر د حکومت د ټاکنو دویم دور ټاکنو نه مخکې طالبانو سره په اماراتو کې وعده کړې وه چې زه به سولې ته کار کوم او چې څنګه زه واک ته ورسېږم د ما لومړیتوب به همدا وي چې زه به سولې ته ځم او طالبانو سره به د سولې پروسه شروع کوم. تا څنګه په دویمه ورځ باندې امنیتي تړون امضا کړ؟ تا ولس سره مشوره کړې وه؟ تا چې امنیتي تړون امضا کوو تا د جرګې فیصلې ته احترام وکړ؟ تا ونه کړ دا کار. مګر کله دې چې سوله کوله بیا د جرګه راغوښتله. سوله کې جرګه راغواړې خو په جنګ کې جرګه نه راغواړې، د خیر په کار کې جرګه راغواړې خو د شر په کار کې جرګه نه راغواړې. معنا دا چې دلته سختې خبرې شته دي. بیا د هغې نه وروسته د بګرام زندان د بیرته خلاص کړي د امریکایانو په خوله باندې. تا سوله غوښتله، که تا سوله غوښتی تا باید د بګرام زندان هماغسې بند ساتلی وای لکه څنګه چې حامد کرزي ساتلی و. د بندیانو دپاره د نوي قوانین وضع کړل، بیا د هغې وروسته ټاکنو باندې فشار تاکید وکړ. د دې معنا دا ده چې نیت کې د فرق شته او نیت به د سمه دا موږ درته وایو په مشخصه توګه درته چې نیت به د سمه. دا یوه مسله. دویمه دا چې څومره چې اختیار لري، څومره چې واک لري، څومره چې قدرت لري، څومره چې صلاحیت لري، هغومره به د افغانستان ملت ته جواب ګوي. د افغانستان د جنگ مسله، د افغانستان د جنگ خارجي بود چې دی هغه د بهرنیانو په لاس کې دی. پرېږده چې طالبان او امریکایان یو فیصلې ته سره ورسېږي. طالبان له تا سره له مذاکرې منکر نه دي، رسنیو دا موضوع واخلئ واورئ. طالبان له افغانانو سره، له افغان حکومت سره له مذاکرې، له دغو استازو سره، د غړو سره له مذاکرې منکر نه دي. طالبان غواړي چې له دوی سره خبرې وکړي، مګر وروسته له هغه فاز نه چې له بهرنیانو سره یې خبرې وشي له هغې ربع. دا درېیمه مسله شوه. څلورمه مسله چې تاسو اوس ویلې چې حکومت د استازو سره کتلي دي که نه. زه راغلی، مونږ راغلي یو 2 ورځې کېږي د مونږ هیات له هغه ځای نه را رسېدلی ده. پرون د بغلان والي عبدالقدیم نیازي زما پلار غوښتی دی په بغلان کې، او زما پلار ته ویلي چې تا زوی تللی طالبانو سره په قطر کې لیدلي دي. زما که د طالبانو سره لیدنې ناستې پاستې ګناه خو تا د حکومت لوړپوړي چارواکي اول دا کار کوي. بیا که دا جرم وي، احیانا که دا جرم وي، نو خو زه مجرم یم. زه په کابل کې دلته ګرځم، دفتر مې معلوم دی، ځای مې معلوم دی، کور مې معلوم دی، خو ما ته ووایه، ما سره دا خبره مطرح کړه. ته یو 93 کلن سپین ږیری راغواړې هزاره یې ځان ته، هغه سره هغه ته یو تشویش اچوې.
ته څه حق لرې نه حقوقي حق لرې نه قانوني حق لرې نه اصولي هیڅ نوع حق دې نشته چې ته یو سپین ږیری د ما په سر باندې او زه بیا څه کوم زه د سولې دپاره کار کوم زه د سولې دپاره هلې ځله کوم زه د تا د بچي د سر امنیت د تضمین دپاره کار کوم زه د خپل مملکت د آیندې دپاره کار کوم دی راځي زما پلار ته د دی هغه راغواړي کینی او دا خبره ورته دا کوي چې زوی دې ولا تللی نو موږ جدي تقاضا لرو غوښتنه لرو ما وویل چې غږ کوم په ډاکټر صاحب غني باندې چې راشي زموږ سره موږ وغواړي موږ سره کینی چې موږ له طالبانو څه پیغام ورته لرو موږ دا خبرې ورسره شریک کړو موږ د دوحې مذاکرات او زموږ د ناستې جریانات او مجلسونه ورسره شریک کړو موږ چې کوم پیغام راوړی هغه ورسره شریک کړو د ده خبرې واخلو د هغوی سره شریک کړو په دا ټول د دومره وخت کې موږ ځینې سري یا پټې ناستې یا داسې ناستې چې مثلا په غیر رسمي شکل وي له حکومت سره کړي له چارواکو سره کړي خو خپله له ده سره نه ناست زموږ غوښتنه دا ده چې موږ سره کښېني تر څو موږ د طالبانو هغه واقعي تصویر درته وړاندې کړو د هغوی هغه غوښتنې د هغوی تقاضاوې درته وړاندې کړو او د سره دې بحث وکړو میډیا ټولو ملګرو څخه ډېره مننه کور ودانۍ ان ټایم او په خپل وخت باندې راورسېدل او دا خبري کنفرانس یې کور کړ نو او وروستۍ خبره همدا کوم چې اصلي هدف دا ده چې د دوو مخالفو جهاتونو ترمنځ اعصاب نرم شي خبره نرمه شي او ورو ورو دا خبره چې دا تفاهم ته ورسېږي چې د هغه په نتیجه کې موږ افغانستان کې اوسني حکومت او نظام او اډانه مو لرو که افراد پکې تغیرېږي خو چې نظام له منځه لاړ نه شي او ټول افغانان یو پراخ بنسټه سوله ییز حکومت او همدارنګه د سوکاله افغانستان خاوندان شي وروستی هدف دغه ډېره مننه کوم